بدهضمي چې موږ ټیپ کې ورته ډسپپسیا وایو یو مشخص عرض نه ده، بلکې د معدې سره نږدې د وړو کولمو او مرۍ یا سرې غاړې د اعراضو او علایمو یو مجموعه ده. دغه اعراض ډیری وخت له خوړلو او څښلو سره تړاو لري. موږ او تاسو ډیرو به یو وخت د بدهضمي اعراض او علامې تجربه کړې وي، خصوصا کله مو چې ډیره ډوډۍ خوړلې وي. زیاتره خلک د بدهضمي اعراض په خپله کنټرولوي او تر ډیره حده کیدای شي په خپله ښه شي. ځینې خلکو ته هغه خواړه او څښاک معلوم وي چې دوی ته د بدهضمۍ اعراض پیدا کوي، نو له دې امله د پرهیز له لارې یې کنټرولوي. همدارنګه ډیری وخت خلک د بدهضمي اعراض د عادي درملو په کارولو سره چې په اسانۍ سره بېله نسخې پیدا کیږي کنټرولوي. نو له دې کبله ډیری خلک چې د بدهضمي اعراض او علایم لري ډاکټر ته د تګ اړتیا نه لري، مګر هر هغه وخت که نښانې د ډیر وخت لپاره دوام وکړي او د مخنیوي وړ څرګند علت شتون ونه لري او یا هم په اسانۍ سره مروجو او عامو درملو ته ځواب ونه وایي، نو بیا ناروغان ډاکټر ته د تګ اړتیا لري. ناروغان د نس په پورتنۍ او د سینې په لاندنۍ برخه کې د یو ډول نارامۍ او یا تکلیف احساس کوي. په ډیری وختونو کې کیدای شي دغه د درد احساس وي. ځینې خلک ممکن د ډیر لږ مقدار ډوډۍ له خوړلو وروسته د زړه د بدېدو یا خوا راګرځېدلو احساس وکړي او یا په ډیره لږ ډوډۍ مړېږي. اکثره وخت دغه خلک خپله برخه ډوډۍ نشي خلاصولی. له لږ ډوډۍ خوړلو سره د خېټې په پاسنۍ برخه کې د نس د پړسېدلو او ګیس راټولېدلو احساس کوي. دغه ناروغان د ډیرو تیغو ایستلو او بې اشتهایي شکایت هم کوي. د معدې سوځېدل یا سوخت چې معمولا د نس په پورته حصه کې شروع کیږي او د سینې او ستوني په لور حرکت کوي د یو خاص مرض په واسطه چې د معدې او مرۍ د ریفلکس په نامه یادیږي منځته راځي، چې په راتلونکو ویډیوګانو کې به ورباندې مفصل بحث وکړو. خو هر هغه وخت چې د ناروغ مړۍ یا ګولنې تیریږي او یا د تیریدو په وخت کې د درد احساس کوي او یا هم ناروغ کانګې وهي او یا وینه ښی کوي، دغه د بدهضمۍ علامې نه دي. دغه علامې د ډیرو کمو خو د جدي او تشویش وړ ستونزو علامې دي چې ناروغ معایناتو ته اړتیا لري. همدا ډول که بدهضمي د وزن له کمیدلو سره یو ځای شي، نو ناروغ باید ډاکټر ته ولاړ شي. موږ او تاسو باید په یاد ولرو چې بدهضمي یا ډسپپسیا په خپله تشخیص نه ده، بلکې د ډیرو اعراضو مجموعه ده. نو له دې امله بدهضمي د یو شمیر مختلفو ناروغیو په واسطه منځته راتلی شي. تر ټولو جالبه دا ده چې یو کم شمیر خو ډیرې عامې ناروغۍ دغه اعراض منځته راوړی شي، برعکس یو زیات شمیر داسې ناروغۍ چې هغه ډیرې عامې نه دي او نسبتاً په ډیرو کمو خلکو کې پیدا کیږي دغه اعراض منځته راوړلی شي. د بدهضمۍ اکثریت ناروغان له دوو ناروغیو کړیږي او دواړې ناروغۍ د هضمي جهاز د پورتنۍ برخې یعنی معدې او مرۍ د عصبي رشتو د غیر نورمال فعالیت په واسطه منځته راځي. یوې ناروغۍ ته موږ په طب کې ګاسترواسوفیجل ریفلکس یا د معدې او مرۍ ریفلکس وایو، چې بیا به په بله ویډیو کې مفصل ورباندې وغږیږو. اصلا دغه ناروغي د هغې حلقې د غیر نورمال فعالیت په واسطه منځته راځي چې مرۍ او معده سره نښلوي، چې په نتیجه کې د معدې څخه تیزاب پورته مرۍ او ان کله کله تر ستوني راځي. یوه بله عامه ناروغي چې بدهضمي منځته راوړي د معدې د عصبي رشتو د غیر نورمال فعالیت په واسطه منځته راځي. د حیرانتیا خبره خو دا ده چې د بدهضمي تر ټولو زیات د همدغې ناروغۍ په واسطه منځته راځي او همدغه ناروغي تر ټولو ډیره کمه پیژندل شوې ده. دغه ناروغي ته موږ په طب کې فنکشنل ډسپپسیا یا وظیفوي بدهضمي وایو. دغه ناروغي که څه هم د بدهضمي ډیری اعراض منځته راوړلی شي، خو د معدې د تیزابو له ستونزو سره کوم خاص تړاو نه لري
که تاسو د بدهضمي اعراض لرئ نو کېدای شي زما نورې ویډیوګانې چې د دغو دوو ناروغیو په اړه دي له تاسو سره کومک وکړي. څرنګه چې د بدهضمۍ ډېری ناروغان یا ریفلکس او یا هم فنکشنل ډسپپسیا لري، نو ډاکټران بې له دې چې معاینات وکړي ناروغ ته د درملنې توصیه کوي. په ډېری وختونو کې به دغه درملنه له هغې درملنې سره چې ناروغ یې په کور کې کوي مشابهت لري، ځکه د بدهضمۍ یا ډسپپسیا ډېری پیښې د جدي ناروغیو له امله نه رامنځته کېږي. نو د درملنې دغه طرز او طریقه خورا یو مناسب لاره ده، خو په یو شرط چې د بدهضمي له اعراضو سره کوم جدي اعراض لکه د پام وړ د وزن کموالی، د غذا د تیرولو ستونزې او یا کانګې ورسره ملګرې نه وي. د ریفلکس په ډېری وختونو کې او د فنکشنل ډسپپسیا په ټولو وختونو کې چې کله معده د کامرې په واسطه وکتل شي، یعنی د ناروغ انډوسکوپي وشي، هغه نورمال وي، ځکه په دې صورتونو کې د بدهضمي علت د معدې د عصبي رشتو غیر نورمال فعالیت دی او هغه د کیمرې یا انډوسکوپي په واسطه په سترګو نه لیدل کیږي. څرنګه چې موږ خبر یو چې انډوسکوپي به نورمال وي، له دې امله موږ ناروغانو ته د معایناتو توصیه نه کوو. د بدهضمۍ اعراض کله کله کېدای شي د ځینو دواګانو په واسطه چې اسپرین، ایبوبروفین او یا هغه ټول ګروپ د درد دواوي چې موږ یې انسایډز بولو منځته راشي. نو ډاکټران کېدای شي ناروغ ته ووایي چې له دغو دواګانو څخه استفاده ونه کړي او ورته د بدیلو توصیه وکړي. ځینې نور اسانه او بې جنجاله معاینات هم وجود لري چې د بدهضمۍ د لږ عامو اسبابو د تشخیص کولو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. مثلا د هیچ پایلورای ټیسټ چې عموما د غایطه موادو د معاینې له لارې معلومېدلی شي. دغه انتان په معده کې زخم منځته راوړلی شي او یا هم په ځینو وختونو کې بې له زخمه اعراض منځته راوړلی شي. هر هغه وخت چې د انتان تشخیص وشي نو ناروغ ته خاص انټي بیوټیک ورکول کیږي او ناروغ نورو معایناتو ته اړتیا نه لري. کله کله د بدهضمۍ علامې د سیلیک ناروغي په واسطه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د وینې د معاینې په واسطه معلومېدلی شي. په ډیرو کمو وختونو کې د بدهضمۍ د اعراضو ترڅنګ کېدای شي د ناروغانو مړۍ یا غذا نه تیریږي، کانګې وهي او یا هم وزن له لاسه ورکوي چې په دې وختونو کې ناروغ معایناتو ته اړتیا لري ترڅو د درملنې د شروع کولو څخه مخکې د تشخیص په اړه ډاډ ترلاسه شي. دغه معاینات کېدای شي د وینې معاینات وي، د معدې د انډوسکوپي له لارې معاینات وي او یا د ایکس ری معاینات وي. موږ مخکې ذکر وکړ چې د بدهضمۍ تر ټولو لوی لاملونه دوه دي، چې یو ته یې فنکشنل ډسپپسیا وایي او بل ته یې ریفلکس وایي. څرنګه چې ډېری ځوانان چې د بدهضمۍ له اعراضو شکایت کوي له همدغو دوو ناروغیو کړېږي او دغه دواړې ناروغۍ جدي او خطرناکه ناروغۍ هم نه دي. او که څوک ناروغ ته انډوسکوپي وکړي په ډېری وختونو کې د دغو دوو ناروغیو ترمنځ توپیر هم نشي کولای. نو ډېری ډاکټران مخکې له دې چې تشخیص وکړي دغو ناروغانو ته تداوي شروع کوي. په دغه صورتونو کې موږ وایو چې دغه ناروغ ناپلټل شوې بدهضمي لري. څرنګه چې ډېری ناروغان له دوا سره ښه کېږي نو له دې امله نورو معایناتو ته اړتیا نه لري. که تاسو د بدهضمۍ اعراض لرئ نو کېدای شي زما نورې ویډیوګانې چې د دغو دوو ناروغیو د درملنې په اړه به وي له تاسو سره مرسته وکړي.